دو زامن د آدم علیه السلام سکه زامن د یو نوم قابل له او د بل نوم حابل له د دې قصه دا سیوا ابتدا چون کې د انسانیت او آدم علیه السلام پیدا کو الله او الله به د آدم علیه السلام نه هوا پیدا کړه او بیا چې الله نظام چلو نو څه عجیب قدرت په یو امید کې به الله دو بچی پیدا کول د هوا بیبي نه یو به الکو او بل بجینه وا چون کې دا سبا کېدل نو د یو امید نه به دو بچی پیدا شل یو به الک پیدا شو بل بجینه پیدا شو بیا چې به امید شو نو بیا به د اغه نه دو پیدا شل یو به الک پیدا شو یو بجینه پیدا شو نور سو خونه چې هغه سره د الکانو نکاحونه کړي وي هم د خپل میس کیو نو نکاح په دې ترتیب باندې کېدا چې دې الک سره به کوم جنې پیدا وا نو د دې الک سره نکاح کول ناروا و ناجایز و خو چې بل الک سره به کوم جنې پیدا وا د دې جنې به د هغه الک سره نکاح جایز و د هغه جنې به دې الک سره نکاح جایز و چې کوم په یو امید کې پیدا و د دې بخپل میس کې نکاح جایز نه و خو چې د بل امید نه به پیدا و نو خپل میس کې به نکاح جایز و د قابل سره چې الله کوم جنې پیدا کړه هغه جنې دومره خول نه و خيسته نه و او د حابل سره چې الله کوم جنې پیدا کړه هغه جنې ډیره خول و د قابل سره چې کوم جنې پیدا و نو هغه خو بدرنګ و د قابل سره چې کوم جنې پیدا و هغه درنګ نه خول و او د حابل سره چې کوم پیدا و نو هغه بدرنګ و نو شریعت خدا دی چې حابل به د قابل له خور سره نکاح کوي او هغه بدی سره نکاح کوي هغه جنې خولې و او دا بدرنګ و نو قابل ویل زما سره چې کومه پیدا د زبم دی سره نکاح کومه دا مې خوخه ده شریعت دا چې چون کې تاسو سره د یو امید نه پیدا ده نو ته خو سره نکاح نشې کولای تاسو سره چې د کوم امید نه د خسته جنې پیدا ده د سره به حابل نکاح کوي او هغه سره چې کومه بدرنګ پیدا ده نو هغه سره به قابلیت نکاح کوي هغه دا منل نه نو آدم علی السلام وته دوه قربانی پیش کړي بس د چا قربانی چې الله قبول کړه اخسته جنې به مکه په نکاح باندې والی او د چا قربانی چې الله قبول نه کړه هغه به بل سره نکاح وکي آدم علی السلام ته پته و چې حابل په حق باندې دی زما چې کوم شریعت ته پاغه شریعت باندې روان دی نو دوه قربانی نه پیش کړلې حابل چې دی غړي ساتلې یو خسته غړي او کو هغه د الله د پاره قربانی کو نظر کو او قابل چې دا زمیندار دی نو دی غنم منم د الله د پاره قربانی کړ او د قربانی د قبولیت نه خداوه چې اور براغه او اور به د قربانی خړ نو قبول و نو اور راغه او د حابل چې کوم قربانی و هغه او خړه او د قابل قربانی و نه خړه نو قربانی خود حابل قبول شو د قابل پات شو دغه پزله کې حسد پیدا شو نو قابل حابل تول زدي وجنما لاقتلنک زتا وجنما نو حابل ورته ډیره د انصاف خبره وکړه هغه ورته ورور کو تما وجني نو زتا نه وجنما زتا تنني زکیګه مزه د الله نه یریګما زتا ولې مړکما تاسو ګناه او قصور نه دی کړي او تاسو بے ځای ولې قتل کم دغه آیات کې الله د آدم علی السلام دغه دوه زامنو قصه ذکر کړي